السلام علیکم. زه امید لرم چې تاسو به ښه او ټیک ټاک پئ او جوړ به یې. زما افتاب علم نوم دی او زه د پاکستان اوسیدونکی یم. زه په جرمني کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پی ایچ ډي سټوډنټ یم په ال ام یو یونیورسيټي میونخ کې. نن شپه په ټوله دنیا کې یو کانفرنس روان دی د موسمیاتي تبدیلی په هکله، او هغه کانفرنس چې کوم دی کریټیو سوسایټي ارګنایز کړی دی او زه د هغې ممبر یم، ایز ا ولنټیر ممبر یم په هغې سوسایټي کې. په دې کانفرنس کې د دنیا د مختلف ملکونو خلک را یوځای شوي دي، لیډرانز دي، سټوډنټس دي، پولیټیکل تھینکرز دي او مختلف خلک دي، او دې کانفرنس کې سپیچز کوي، ټاکس کوي او خپلې خبرې اترې شیر کوي. زه د دې کانفرنس په ارګنایز کمیټه کې یم او ایز ا ټرانسلیټر پکې هم کار کوم. دا کانفرنس چې کوم دی په ټوله دنیا کې د 100 نه زیاتو ژبو کې چې کوم دی په دا وخت باندې لګیا دی ټرانسلیټ کیږي. زه دا کانفرنس چې کوم دی د پښتو ژبې ته ټرانسلیټ کوم او په دې کې خپله برخه شاملوم. زه ډیر مشکور یم د کریټیو سوسایټي ارګنایزرز، ټیکنیکل سټاف او څومره چې پارټیسپینټ دي چې ماته دا موقع راکړه چې زه د خپل فورم حصه جوړه کړم. موسمیاتي تبدیلي چې کوم دا په ټوله دنیا کې یو ډیره لویه او عالمي مسله ده، او غریب ملکونه ډیر زیات چې کوم دی دې ته د دې امپیکټ چې کوم دی په غریبو ملکونو ډیر زیات دی، په پاکستان باندې، افغانستان باندې، انډیا باندې، ساوث ایشیا چې څومره ریجن دی هغې باندې خو انتهایی زیات دی. او څو ورځې مخکې ریسنټلی مونږ په دې تیر 100 میاشتو کې ولیدل چې مختلف سیلابونه، زلزلې او ډیزاسترز چې کوم دی هغه زموږ مخې ته تیر شو. دغه شانتي ډیولپ ورلډ چې کوم دی، کوم چې ترقیاتي ملکونه دي او هغې سره ښه ټیکنالوجي ده او په دنیا کې چې کوم دی د هغې یو ډیر اکنامیک، پولیټیکل او سوشل د هغې یو لوی پوزیشن دی، خو هغه خلک او هغه سوسایټۍ هم چې کوم دی د دې کلایمیټ چینج چې کوم دی د هغې ډیر غټ امپیکټ دی او غټ امپلیکیشنز دي په هغې باندې. د دې کانفرنس مقصد او غرض دا دی چې موږ داسې سټیپس واخلو، داسې پریکټیکل سولوشنز او پالیسیز چې کوم دی موږ ډیزاین کړو چې په راتلونکي وخت کې موږ د دې کلایمیټ چینج چې کوم ډیزاسترز دي او سیویر تھریټس دي د هغې نه موږ خپل ځانونه بچ کړو. کریټیو سوسایټي بیسیکلی په دنیا کې د هر سوسایټي او د هر ملک نه خلک اغستی دي ولنټیرز او په دې کې کار کوي. د دې یو مقصد دی چې موږ پریکټیکل سوچ وکړو، موږ د پرابلمز د سالف کولو دپاره جاینټس او یونایټ شو، ځکه چې د کلایمیټ چې کوم پرابلم دی نو نه دا یو سوسایټي یا نه یو ملک چې کوم دی هغه په یوازې باندې سالف کولی شي، بلکې د دې د سولوشن دپاره او د دې تھریټس نه د بچ کېدو دپاره د ټولې دنیا چې کوم د هر مکتب فکر خلک دي دې ټولو له یونایټډ کېدل پکار دي او هر یو کس له د خپل کیپیبلیټي او د ایبیلیټي مطابق چې کوم دی کنټریبیوشن کول پکار دی. نن شپه مونږ ټول چې کوم دی په دې یو ایم او یو ابجیکټیو پسې لګیا یو او د دې یو او د دې حاصلولو دپاره مونږ دا کوشش سټارټ کړی دی. زه دوباره ډیر مشکور یم د ارګنایزرز او ټیکنیکل سټاف او څومره چې پارټیسپینټ دي
چې موږ سپورټ کوي. تاسو ټول ډیره مننه. خوشاله اوسئ او آباد اوسئ.